دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شي وي دوستانو ته راته ټیم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شو دوستانو ته ته پوه شوې هغه ورځ مې یو شړپ تې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقه پیسې در سره وي دولت در سره ډېر و شنې تورې چای در سره میلاوې دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نه هر سړی به در نه څنګ کوي چې څه ونه غواړي چېرته ستا د زمانې دوستان داسې دي یو دوه په لاره روان شپه پې راغله چې شپه پې راغله نو یو ونې لاندې سملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به م چېرته دوست ټکې نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو م څلوېښتو کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې سملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلی دي چې اوفو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلی چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستا باشد کی گیرد دست دوست دوستا باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی دیز مری را تپغوا کیوی چې دوست هغه دوست دی چې د مصیبت په وخت کې د بل لاس ونیسي دا ستا څنګه یارو چې پتا سخت راله نو دی درنه ونیله وختو زمونږ زمانه سخته در باندې راله په ډاګه به دې پرېږدي او درنه به تښتي دوستي موستي ماما نشته خپلې مزدورۍ اوس تاسو ګورئ پوهېږي نه اجیان را روان دي صاحبه په موټرې سیرې تړلي په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي څه چل دی اجي صاحب راغی لکه خو راغی که نه کور دی د میردین جومات شو شورا یې ولئ که نه خو اوس پرون یو مولانا دی پلار یې راځي د حج ما ته وایي چې داداجي مې راځي د حج نه او د جمعې په ورځ یې صدقه کول پکار دي اوس غریب سړی دی اوږې تږې د خدای نهر څه صدقه به کوې ویلې بس دیګونه میګونه به پخو دا خلق به راشي او به خوري یاره داسې غوسه راله که نه چې ما یو څو شړپتې په دې خوله وباسم مالزه زه رکشه چې څه کې کوه تاسو سړیتوب حجي د حج نه راغلی دی نو دیګونه پاخه که او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي هی خدایم کور په دغه حج وران که چې وران دیګونه یې پخ کړي بیا دا د شاخی تاخی زامن راوغوښته چې راشئ وریجې وخورئ پلانی حج نه راغلی دی نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي نوي پرون زمونږ ملګري یو حجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما ملګري ته اواز کوي وایي تاله څېره جوړه کړم حجي ته ځو اوس څه کوې ده سره حجي ته روانې څېره ورته جوړه کړه نو هسې وایم قسم په خدای دی چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بد لګي بوت یې را باندې بد که واده کې ګوري که په حج نه راځي او ګوري بیا چې حج ته ځي او ویې ګوري
په مړی کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی کم خدای چې په دارالخلافه کې او بلاندې تل ته بوتلې او سل برمې لګیا دی او بن روزي او دا درته پته ده چې په اسلام آباد به څومره زوره چولې شوی او بو د پاره دومره خو پوهېږئ که نه او بلاندې ځي هغه خدای دلته هم کولی شي چې د تنگ دینم هلاک کی نو دا الله هره ورځ داسې حیران کن کاری چې عقل ورته حیران شي د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی او الله او بلاندې بوتلې دوی دې دې روباسي کنه دا وجه څه ده د دې وجه دا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنیم په سر غسته ده ښه ورځ به نه ګورئ ښځه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې ښه ورځ به نه ګورئ مرګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې کړه عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی هر یو کار الله پاسر کې الہونو د الہ معنا دا حیران کن ارشی ته چې ګوره حیران بش عقل به دې کار نه کوي اوس نوې یو عذاب در باندې بل را روان دی هغه ته هم عقل کارو کی دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سره کې چې چابړي لګولې دي دې لبم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچي خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره بینډای خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راوړي دا بل در باندې را روان تاسو خو پوهېږئ نه او د خدای هر ورځ در باندې نوې نوې قهر نازلېږي هر ورځ تاسو خیال راغی هر ورځ پوهېږئ نه په ځان خپېمانه به کله شئ خپېمانه به هغه شئ چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام وویل چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ورځپې دریاب میں در تصویری کړو اوه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اوه لارې بعض علما 12 لارې وایي موسی سره د مرګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د شي اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو فرعون چې ورسېدو دریاب ته مرګرو ورته ویل چې ورځه پې کنه ته خو خدای ځان ته وی کنه دی پوه شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو موسی علیه السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې دې منځ ته شو الله دریاب ته ویل چې وینیسه دریاب راګیر کو خو چې راګیر کو سره د قومه موسی علیه السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسی سره د قومه تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولی شي خبره کوئ چېرته څوک خو به مړه مړي که نه که نور په خبره نه پوهېږئ او د هر سړي دا غوږونه مې پړسول
سوکمړه خو به می کنه اسپیټال لبم وړي ډاکټرانو به اپریشن دوايانې پلانې ډینګړې دا هم کړی کنه دا خو رننګ شه دی تو وای په ایمان چې د 200 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کنه ها ستنه ورته ویو سلسله چل کيو کله څه چل کيو کله څه چل کيو لیکن چې الله رانی ولې یو رسخته یې ا ډاکټرانه بچ کولې شي بیا په دې خبره خپوي شوی نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي بچ کولې فرعون خدای راونی وو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منمه خو بچ میکا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا سود نه لري اوس اسنه د ورخه تیر او په بیر تن جاروزی د ورخه تیر او په بیر تن نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسي لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کړ بیا را ژوند کی په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بار ورځ د الله نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه به در باندې الله د سنرا ولی چې هغه کارو کې چې ستا سره په خوشحال شي اور ورځ باندې نوی غشي در کې منډي ابل ورځ را پس ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وای چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند کما دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چالي پکار دی موږ څه کولیش ځان لا غریب سره ما که زوس چل کولیش چلی هغه چاته وای چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ خو بوسو ولایو نو دا الله قهر او عذاب چې ده هغه نه به سره په امن کې نه مولا بنئ طالب بنئ پیر بنئ میا بنئ سید بنئ ار سره به په خپل ځای کې راټینګ کړي اوس ازاقه الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستلو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لک تخریبکار پاکستان ترانه نواته 10 لک تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری وکړي په دوی باندې اوس لړزان هله مولا څه چل کوي مایروره خبر اوري سی ای ڈی स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस पुलिस आर्मी मलेशिया बॉर्डर دا دومره محکمه صرف روټي خلاصې دي چې زب اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم به دا محکمه څه کوي دا دغه له تکړه دي اوس مل تبارو ګوري ولاړ به یو بزما دا خبرې لیکي مونږ په سي ډي وی ګرځي چې دیګر مولا چرته پیور منډه کوي خو نه بارو ګورې ته ولاړ به د څه لپاره دی خو ګورئ سی ډي او انټيليجنس د ملک څه وي دیته وي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړو فوج کشي کړو په کعبه باندې حکم کړو چې تاسو مکه ته مزي حج تا دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج جوړه وی بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي یو الته صدمره تکلیف کوي چې مکه ته زیو د مکه یو سړی راغلو وی چې ها هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده داغه مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې وو د مکه
د شپې ورغلې دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړی دي چې غولې کړی دي سار دربانچی چراغ هغه وخت چې دغه ابراهه ته پته ولګېده چې زما په کعبه کې چا غول کړی سیډي والے راوخته چې فورن سړی غواړم په 24 غنټو کې سړی را پیدا چې د کړی 24 غنټو کې دلته ثابت سړی او خوړې شي او مړ شي انکوائری دا انٹاروگیٹ دے انٹاروگیشن دے بیا مجسٹریٹ دے بیا شیشن دے بیا ہن دے د خدای په عظیم قهر اخته یې په یو لزم کدي چې په کلی کې چا سره جګړه شي د دیوانی کیسونه وګوره په 12 کال کې یو کیس نه ختمي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته یې کني دا د خانانو نوابانو تالی سټو او داغي ټټوانو خدای په قهر اخته یې 12 کالا یو لزم کا باندې لبړی او د 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دته دیوانی کیس وای انګريزانو چې دا قانون جوړ کړو دیوانی نامه په ځکه یې خوا چې مسلمان قوم برانه خیر نه ګوري که خیری دیوانه قوم بم په د خزو پرتګ بم خرڅوي او دا کیس بلاړاوي اوس د استاد زمانه دوستات څنګه دي پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغه یاران چې زمرشم ماله هو په قبر کې د ګلونو صادره وغوړی لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمرشما اغیم زما په سینه کانی کې خاورې را باندې راواچ دغه غلاخه خلق دی چې خاورې په ور واچي دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو لراشي کنه دوی دا چل کړي ما ته خو ګوري ستا د قبر پتا خاورې چولې کیږي د سپېګمو ته رومال نیولې هلکه دا څه چل دی وې دوړې راځي هیڅ دې قرآن کا ته خو زما یار وې نو زما د قبر د دوړو نه مستپریز کې دا څه دي کړی دا غوړ غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشحالېږي خو په ډېر یا چې سپېره مړ شي او ارباب ولا راشي الله قربان ارباب صاحب هم راغلی کور دې د پلارم وران دی چې ارباب ته جنازې لراشي تاسو پوه شئ بیا د خاورونم سپېګمې پټي نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم زیاده تعلق کم زیاده هیڅ نشته ټول زبانی جمع خرج دی مولانا روم نن 9.5 کال مخکې ویلي 9.5 کال یارانی زمانہ مثل گل ینارا یارانی زمانہ مثل گل ینارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وې د دې زمانه یاران د سیدی لکه د انارو باغ لچ په موسم کې ورنوزي تک سر سره ګلونه نیولي رنگ ډیر خسته خو چې پټول باغ کې وګرځي بوې به در نشي کبوې کوي تاسو هغه ډیر غوړ زیړ بوې صاحب اختر دې مبارک شو ځان باندې سپریم ری کړیو شکر دې اختر کې خزلک بچ شوی و ما کیږي لار لنډوي لار یو خو چې په لار رواني دا لاسونه ور جوړې تکړه خجوړې داسې بده منجي را منجي یو لمه غرض وی چې لار لنډوا خونه دی ورانه شو وخت کم دی کټا ګوتا دی نیولې دا منجرا منجم د خضر علی السلام مسر لار لنډوا لار فضل وقت مزا کوا فضل مجلس مکوا اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو زلدی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر زړه عادت کوي جب عادت کوي
الله 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 الله. بلم لا څوک شته په دنیا او په آخرت کې پکار راتلو والا بل څوک شته؟ دی وجنا تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې. کډېر چالاک د زمانه او د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکی چې دا ختم شي. تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې. حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا. یارانو پورې مې ټکیاو کو دا شعر خو ټول جمعات وای. حافظ نور وای پوسنو یارانو منازیگا. پخلا غلیم تا چی خوگا پیاله د قندو نکړې. پخلا غلیم تا چی خوگا پیاله د قندو نکړې. کپ قدر پا قیمت برلی اسمانی. اوه صدر لغاری دے. لغاری ورتوئی که لاوره ورتوئی؟ صدر لغاری دے. دا چٹ چایی خیده دا چا کی خیده وزان خو خیه کنه چې لږ د بیخوم کنه. دا ملک نور ټول ټیپر شو چې د بې نظیر حج شوی دی که نه دی شوی. خدای دې کور ران که ستاسو حج کی تاسو کی تاسو راشئ چې څومره حاجیان راځي حاجي په حکم راځي که نه راځي. دا چټ کې لیکلي بې نظیر حج شوی دی که نه شي. او بې نظیر حجونو سره څه کار دی؟ خو مفت چانټي دا وی خوړه وراله. تاسو حجونو سره څه کار؟ حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی. دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی. دا خو حج نه دی دا خو سیل دی. چې دی که نه شي مانځنه پټ غوندې ما ته ځان رستو ښایه کې بمبکوم دی. ته په دې خبرو پوهېږم که په قدر په قیمت برلی اسمانی. لوی سړی سه وزیر اعظم دی وزیر دی صدر دی پلان. خود بینی مکړه د خاورو بندي والی. بادشاہ د زمانه تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتي که نه پروتي که نه. بیچارا عاجز ور بشی تور تملا کرستم غندی د دهر پالوانی. کم زمان بمزغ مادریز مریض پریوزی. کم زمان بمزغ مادریز مریض پریوزی. سو بسور پا اسد عمر تیز روانی. دا اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درست دی دنیا راج کوي سلطانی. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر. چی یخلیوی پسنا درب گویانی. داد خامی اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کری پتما در حانی. قافلی چی دی یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی. قیامت کی چی صاحب خلاص شی یو ډله بخی طرف ته جنت ته روانه شي بله به ګس ته دوزخ ته روانه شي. نو حافظ صاحب وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ ته به ملدکم کاروان یې. اس پته نه لګي چې ګس طرف ته به دوزخیانو کې روان یم او کخي طرف ته به جنتیانو کې روان. تاسو ته خپل انجام پته ده؟ زما عزیزانو دا الله هر کار حیران کن دی. عثمان چې ساوزی دغه بدن دی زما لاسونه وګوره خوځي سترګې خوځي شونډې خوځي ژبه خوځي. اوس تخته مې واچي
پته مونږ لګي چې څه شی معنا ووتو چې زه به پې خوځېدم پوهېږئ پې تا نه څه ووته چې ته به پې خوځېدې دا حیران کن شی دی که نه دی دا الله نوې کرشمه وګوره په اسلام آباد کې اوبه قات کړې اوبه قات کړې اوس اسلام آباد غوندې ښار کې آرډر شوی دی چې چمنونو له اوبه مه ورکوئ او لام به یم په هفته کې یو ځل اوبه نشته د 100 کوو آرډر یې ورکړی دی او برمې لګیا دي چې څومره یې ونې هومره اوبه لاندې ځي اوس تاسو وایئ په ایمان خبر هم ته ما خو تاسو ته وایي چې خبر ته ځکه نه یې چې یو سړی مړو په قبر کې ته ملایکو تپوس وکړو ویل من ربک هغه ویل ویل من ربک پرېږده مړه څه رب کې یو قپ مړی بني وږی ما تاسو هغه خبر هم نه دا پته هغه خلقو ته لګي چې د چا عقل دماغ د سړو وي انسانی دماغ لري سوچ پکې وي فکر پکې وي نن سبا د لوی لوی خلقو سرونه چې دی هغه د کاڼي ور پورې تړلي دي نو تاسو به زه څه ګرموم یا ځان به څه ګرم عزیزانو دې عظیم قهر ته وګورئ چې اسلام آباد غوندې ځای کې الله وبخ کته بوتلی نشته اوبه دا چا ویلی دي دا قرآن ویلی دي چې کم قوم د خدای نه سرکش او باغی شي کم قوم نو الله ور سره څه چلو کی اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله غ قوم ته د لوګي او د یری لباس ور واغوندي نن ټول پاکستان ته د لوګي لباس ور اغوسته شوی آینده نور عذابونو ته تماشا کوي که خدای ته منظوري